سلامونه ستړي مه شئ قدرمنو. کلام مخلص یو وار بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. تاسو ته به معلومه وي د څو شپې راهیسې زه ښه نیټ کار نه کوی، وروسته چې د نیټ کار شروع کړو له هغه څه بعد د فیسبوک چې دی هغه کار نه کوي. د فیسبوک د کمپنۍ د پاکستان د سیګنل څخه ډېر تاوان شوی دی. اوس تاسو امبیان یوز کړئ لیکن ستاسو فیسبوک چې دی هغه کار نه کوي. نو د دې دپاره یو ایپ ضروري دی په موبایل کې انسټالول. هغه ایپ نوم چې دی سوپر یو پی این. هغه ستاسو انسټال کړئ، بیا ستاسو لوکیشن مطلب دا درک وا کمپنۍ ته نه لګېږي تاسو له پاکستانه څخه یاست که له بله ځایه څخه یاست. نو په دې کې به تاسو لاړ شئ خپل پلی سټور له پلی سټور به خلاص کاسته. په پلی سټور کې به تاسو دا سوپر وی پی این ولیکاسته او سرچ به کاسته. په دې کې دا له ما سره دا دی الریډي انسټال دی. دا به تاسو انسټال کاسته. بیا به تاسو یو پی این ته لاړ شئ، یو پی این به خلاص کړئ. یو پی این به دا رقم شکل راړي، د هغه سرچ به روان وي. زموږ نیټ څه سلو دی، ستاسو به شاید نیټ تیز وي. دا هغه کنیکټ چې لیکلی دی په ده باندې به تاسو کلیک وکاسته. دا به ګډ داسې رنګ راړي. هغه ځه بعد به تاسو دا په کونج کې بالا یې چې 3 ډاټ را روان دي په ده باندې به کلیک وکاسته او دلته به په دغه نشان باندې کلیک وکاسته. دلته به دا د لوډینګ واخلي، تاسو به لوډینګ ته خپل وار وکاسته. ستاسو کوم اپونه ستاسو استعمالوي دا به ګرد دلته که دا نشان نه وي لګېدلي نو بالای په دغه نشان باندې به تاسو کلیک وکاسته. ستاسو به دا ګرد به دا بیا به ډایرکټ د مابین کوم بټن راځي دغه اپ دغه دلته داسې بیک ساسته له دغه څخه او تاسو به خپل فیسبوک خلاص کړئ. تاسو سره به آهسته آهسته هغه خپل کار شروع کړي او تاسو به خپل د نیټ کار له فیسبوک څخه واخلئ. صحیح دی؟ که ویډیو خوښ شوي نو مخکې د سره شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو نور ملګري هم له دې څخه فایده واخلي. مننه.